غار کم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. معززو دا ویډیو اخر کې کټ شو. اخر کې د یو خبرې وضاحت کول غواړم، هغه دا چې د مفتی غلام فرید زموږ مشایخو ته د زندیقت نسبت کړو او کم مسایل چې بیان کړو د هغې ما جواب وکړو د دیوبند د کتابونو نه. لہذا مفتی غلام فرید ته زمونږ چیلنج دی چې په کوم ځای کې هم وي، کراچۍ نه راواله تر پېښوره پورې چې په هره مدرسه کې دی وي، که د وهابیانو مدرسه وي، که د پنجپیریانو مدرسه وي، که د خپل ځای وي، هر ځای چې وي موږ د سره مناظرې ته تیار یو. دې زمونږ د مشایخو زندیقت ثابت کې موږ به انشاءالله د هغوی اسلام ثابتو، یا نور دا کم مسایل چې د بیان کړي دي په دې مسله کې چې هره مسئله باندې د خوښه وي، د دې په ګوته باندې کینی، موږ به چې کم دی هغې باندې ورسره بحث کوو، خو علمي ماحول کې شرایط به چې کم دی دا ورکې ملحوظ وي. هغه که غلام فرید وي او که د هم نظر بل هر څوک وي چې د دیوبند په جامه کې دیوبند بدنامول غواړي، هغه چې هر څوک هم وي موږ ورته تیار یو. بالکل که د دیوبند په کتبو باندې موږ سره مناظره کوي، د هغوی په کتابونو باندې به بل کتاب ته موږ لاس هم نه وروړو، هم د هغوی په کتابونو باندې به چې کم دی دوی سره څه کوو خبرې کوو. خو کینی به را سره داسې چې فقط یو به مناظر وي، یو به مناظر سره معاون وي، او دریم نمبر دا چې ثالث په خامخا په مناظره کې وي. ځکه د ثالث نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک په دور کې هغه انکار چې کړو نو خوارجو انکار کړو. لہذا ثالث په منځ کې وي او یو به مناظر وي، یو د ورسره زیات نه زیات چې کم دی هغه څه شي معاون شي. د چرګانو جنګ به ترې نه جوړي چې 15 کس او 6 کس راشي او بیا ګیر شي یو بل ته سنګلې ورکوي او هغه چې کم دی شور جوړ کړي او مناظره خرابوي. او چې مونږ په یو په 2 کسه باندې کولی شي نو تا ته څه مشکل دی چې تی په یو په 2 کسه باندې نشي کولی، خو چې نه کې په یو 2 کسه باندې معلومیږي تا کې چې کم دی فساد دی، فسادي احقاق د حق نه کې او هسې چې کم دی څه کې خرابول د مناظرو غواړي. او بل دا چې د پرون په ویډیو باندې په فیسبوک باندې دا شیرینګ کړی چې سیفیانو مونږ باندې قاتلانه حمله کړې وه. مونږ قاتلانه حملې نه دي کړې، نه مونږ سره چاکو نه چاړه وه، هلته چې کم دی عوام موجود و ټوله کتل. مونږ فقط کتابونه وروړي او د کتابونو د علمي ماحول کې مونږ دنه چې کم دی استفتاګانې کولې دي چې کم مسایل بیان کړي، خو دی هغې ته تیار نه و. نو اوس هم چې کله تیار وي په کوم ځای کې وي مونږ ورته تیار یو. الحمدلله مونږ د چا نه یریږو نه، د احقاق د حق دپاره زموږ سرونه هم قربان دي چې چرته وای مونږ ورسره کینو. الله تعالی دې مونږ ټولو ته چې کم دی صحیح لاره راوښودلی کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.